ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني یو غږیز پیغام رالیږلی دی. ډاکټر صاحب ښاغلي غني ویلي ټول خلک ما ته په غوسه دي، خو داسې خبره نه ده. ښاغلي غني د نظام د سقوط لاملونو په اړه د محمد اشرف غني تازه څرګندونې. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پر ځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني له یو اوږدمهاله چوپتیا او د افغانستان له سقوط وروسته په خپل یو غږیز پیغام کې د نظام د سقوط په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غني بي بي سي راډیو سره په تازه مرکه کې د هغه ورځې په اړه وویل چې په ماسپښین یې دی له هېواد څخه ووت او هېواد یې پرېښود. ښاغلي غني د جمهوریت د سقوط د عواملو په اړه خپل لیدلوری څرګند کړ او د 2021 د اګست په 15مه یې له افغانستان څخه د خپلې ناڅاپي وتنې دفاع وکړه. د افغانستان پر ځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني د کابل د سقوط پر مهال خبر نه و چې چیرې ځي، خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو چې افغانستان پرېږدي. دی زیاتوي د هغې ورځې په سهار مې دا هېڅ ذهن کې هم نه راتلل چې ماسپښین به له هېواد څخه ووځم. موږ ته یې خبر راکړی و چې د حقاني ډله ژمنه کړې چې کابل ته به دننوځي، خو 2 ساعته وروسته داسې نه و. له ما وغوښتل شول چې همکارانو ته مې د ملي امنیت د سلاکار په شمول اجازه ورکړم چې له هېواد ووځي. زه منتظر وم څو چې د دفاع وزیر بسم الله خان راته زنګ ووهه او ویې ویل هر څه ړنګ شوي دي. دا هغه وخت و چې غوښتل مې دفاع وزارت ته ولاړ شم. 15 دقیقې منتظر وم خو موټر راته رانغلو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا خیر چارې.